یو بادشاہ په لار روانو یو فقیره خزه ولیده چې خیر غوښتو بادشاہ چې کتلی دي نو ډیره خستاو ځوانه خزه وا حکم یو کو چې دا خزه ونیسي یو دربار ته راولي خزه ونیو دربار ته بوتله چې دومره خستاو ځوانه خزه ده او دا خیر غواړي بادشاہ په بیګاله نکاح وکړ یاد بمنی تاسو ته څه یاد دي خپنه شي یاد بمنی چې په پاکستان کې دا لوبم شوی چې د چا خزه به خستاو کته شو نو به د ماما کور ته شوی دا لوبم شي د برسر اقتدار خلق و زامنو پردی نه به کور ته بوته یو میاش به په کور کې فلال د د پاره عدل فاروقی پکار دا په دې قانون نه کیږي دا چې کوم دلی باز ګرځي ملک نظام داس عمر فاروق څه خبره مې کوله بادشاہ په نکاح سباش پیلا بادشاہ ورته وی راځه ما سره روټه خو ول زماره نه کی یو ورځ چې بل ورځ چې درې څلور ورځې تیرې شوې بادشاہ خیال وکړ چې دا خزه خو بدل وګي مړش دا روټه ما سره ولې نه خو ورته پټ ورته ولاړ دی ته بار وته دی او پټ ورته ولاړ دی چې دا کیسه روټه څنګه خوري چې بادشاہ بار وته دی د روټه ټوکړي ټوکړي کړي دا او د الماره په تاخونو کې خېده داس او یو تاخ لودريږي خیر اوري خدای مو بخا روټه راوړي خیر اوري خدای مو بخا خیر اوري خدای مو بخا بیا ورته کینی وغو بادشاہ خو د چا چې مزاج څنګه جوړي فطرت څنګه جوړي اګه د بادشاہ غيږي تراسی مزاج نه بدلی تاسو خیال لرئ د دې مزاج د خیر مارې دی نو د دې مزاج د بادشاہ په کور کې بدل نه نو طلاق ولا ور کړی دی شجدا مونږه قوم زمون مزاج نه بدلی مونږ دا محسوس کوو نه چې مونږ یو آزاد قوم یو دا مونږ نه محسوس چې د ابراهیم علیه السلام لار چو اغا بت پرست او بلکې داسې بت پرستو چې بوتان به جوړ کړ او بیا به پاغه باندې نامه کې خوا چې دا بت چې ده دا هغه خدای ده چې د چا زوی نه او دین او غواړي نو سړی ته زوی ورکړي یا دا بت چې ده دا هغه خدای ده چې د چا رزق کمی او دنه او غواړي نو د رزق ورته فراخي بیا به دا بوتان ابراهیم علیہ السلام تور کړ چې دا بازار ته یو سو خرڅ کا خود دې متعلق دا اعلان وکا چې دا د څه خدای دی چې د ټولو مرزونو دوايي ده زوی ور کوي نور ور کوي رزق فراخي بیماری لره کوي وغیرہ ابراهیم علیہ السلام باغ بوت چې وست نو خپکه به ورته پړې واچو او په بازار کې به راخ کو او چغه به والی چې راشي دا هغه بوت ته چې سترګې شته په لیدل نشي کوله خپې شته په ګرځېدل نشي کوله خلای شته په خبرې نشي کوله غوګونه شته په اوریدل نشي کوله خلکو بچو اوریدنو وې به دا خدای مونږه سکو چې نه په سترګو لیدل کولای شي او نه په غوګونو اوریدل کولای شي ابراهیم علیہ السلام به ورته وی چې دغه شی دی نو کاله یو په سبا به بیا دا چلو په بل سبا به بیا دا چلو آخر دا خلق ور تراجم شو چې بای دا سه خدای مونږ ته نه دی پکار چې نه په سترګو لیدل کولای شي او نه په غوګونو اوریدل کولای شي او نه په خله خبرې کولای شي د ابراهیم علیہ السلام د شان ته وګورئ د عقل ته د حق ویلو د پاره کوم لار جوړ کړه او کومه طریقه جوړ ورته وی چې خدانو تاسو داسې خدای نه دی خوښ چې هغه نه لیدل کولای شي نه اوریدل کولای شي نه خبرې کولای شي نه خپې شته په ګرځېدل کولای شي وینا ورته وی چې دا تاسو په دغه کوټه کې 300 شپې ته پراته دي خدا ټول دغه سیدی کنه د دې د زمانه 300 شپې ته خدایان وی دا ټول دا سیدی کنه د جهل عالم وګورن ورته وی چې نه ادا سینه دی غیار څه کولې شي خدا ته چې کوم بوت خرڅه د کې دا کمال نشي
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لڑکے ہوئے چې خدا والله العظیم چې دا په دې کوټه کې 360 خدایان چې تاسو پراته دي چې دام دوی پرې نه دم چې دا مې ټول ټوټې کړي دي. ابراهیم علیه السلام دې یوازې او پلار او ټول قوم او ټول قنبا خلاف او دې یوازې د الله د دین د اعلا د پاره چې سړی ملا وتړي هغه ته د ملا تړو ضرورت نه کوي، هغه ته د توپ او د ټینکونو ضرورت نه، هغه ته د اصلي ضرورت نه، هغه ته صرف او صرف د ملا تړلو ضرورت چې یو ځل ملا وتړله بیا د الله فوج او د الله ټینکونه او د الله توپ داغه نه غیر چاپیری او داغه حفاظت او چې یو الله دې مرګرش او کیا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یو خدای دی مرګري ټول کائنات دی دشمنی ستا څوک سکولې نشي. عزیزان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل قوم راغی چې راځه میلې لزو، نن زمون قومي ورځ ده، جشن ده، میله ده. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې انی سقیم، زه بیمار یم، زه نشم. انی سقیم پورې زمون په دې مبارک ملک کې قسمه قسم خلق شي، خو یو ډله پکې داسې ده چې هغه دا شی نشانه کړی دی چې تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي. نو ابراهیم علیہ السلام خو بیمار نه، نو د قوم ته ولی وی چې انی سقیم. عزیزان مرض یو دړه مرض دی او یو د بدن مرض دی چې سړی تبی نیولی. تاسو اوس رښتیا وایي چې د یو پیغمبر قوم د قوم د خدای په مقابله کې بت ته خدای وایي، داغه پیغمبر زړه به جوړ وي که ناجوړه به 360 بوتانې په کوټه کې ایښي او هغې ته خدایان وایي، داغه پیغمبر زړه به څنګه جوړ. اوس بله خبره ده چې مونږ او تاسو چې څومره خلق زیات مرتد کیږي نو مونږ خوشحالېږو، څومره خلق زیات خرابېږي مونږ خوشحالېږو، ځکه چې مونږ ته هغه درد نه دی نصیب شوی چې کم درد د پیغمبرانو پړه کې مونږ لګیا یو، خو مونږ ته هغه درد نشي، ځکه چې زمونږ زړه د خدای کور نه دی. چې زمونږ زړه د خدای کور شو هغې کې د بل چا څه کار دی چې بیا دننه راشي. لکه مولانا وایي بخدا کے سینہ امرا، بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن. په خدای قسم راشه زما دا سینه وشلوه او زړه مې بار راو باس او بیا مې زړه سیری کا او دننه زما د زړه په نقطه کې وګوره. بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد. اے اللہ زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي. نو عزیزانو چې د چا زړه د خدای کوړي هغه زړه ته بیا پته لګي چې د دې خدای خلاف چې څوک کوي او د دې مقابله کې څوک بت ته خدای وایي چې ستا زړه به بیا څومره بیمار. نن ملک په 2 قهرونو اخته دی، یو د ملک د خواصو زړه بیمار نه دی نو ځکه ورته لارم نه کولاویږي، دویم نن د قوم د مزاج نه غلامانه ذهنیت وته نه دی. کوم قومونو چې ځان آزاد تصور که آپ دنیا کے قومونه وګڼلې شو، کم قوم چې ځان آزاد نه تصور کړي قوم نه ګڼلې. عزیزانو چین تا نرستو آزاد شوه دی، ځان آزاد تصور کړو. تاسو وګورئ په دنیا کې یو عظیم قوم ګڼلې. هندوستان تا سره آزاد شوه دی چې ځان آزاد تصور کړو
تاسو وګورئ دنیا کې یو قوم ګڼلې کی ستا 38 کاله وشو چې تا آزادې تا تر ننه پورې خپل ازادي محسوس کړې نه ده. ما په خبرو پوهېږئ؟ تا محسوس کړې نه ده. ته همغسې غلام یې. نو غلام څه شی؟ غلام خو یو خر غلام خر د مالک خوښه ده چې په خر هر وخت بار واچي او اوس خر دا ویلی شي چې زه د شپې بار نه وړم؟ ویلی شي؟ که ستاسو د وطن خرونه وایي نو وایي ما ته پته نه شي. خر ویلی شي چې دا شپه ده زه بار نه وړم، دا ورځ ده زه بار نه وړم، اوږیم بار نه وړم. خر دا ویلی شي. نو ته په دې ملک کې خر قوم د سرمایهدارو د جایګیردارو خوښه ده چې هر ټایم کې راشي او ستا په ملا بار واچوي او وروستو نه لښته درکړي ته به روانې غږ. تا محسوس کړي نه دي چې زه آزاد یم. نه په دې ملک کې چا دې محسوس کولو ته پرېښی چې زه آزاد یم. آزاد قومونه داسې لکه یو غلام راځي او د پیغمبر ګریوان ته لاس اچوي چې زما په تا قرض دی، وربشې مې قرض درکړي. پیغمبر وایي د ده حق، بلکې داسې نه مړی ته صدر یا پړی ور واچولو هغه یې تاو کړه. پیغمبر وفرمایل غږ ونه کوئ، ګورئ د ده په ما قرض دی، د ده حق دی چې ما سره داسې وکړي. غلام را پاسي په مسجد نبوي کې او امیر المؤمنین د عمر فاروق ګریوان ته لاس اچوي او منبر نه اعلان دی را کوزوي چې ښکته شه، ته حق نه لرې چې په دې منبر ته خطبه ووایې. ولې صاحب وی مال غنیمت کې صادرې راغلې وې، مونږ لم یو صادر را کړی شوی، تالم یو، ستا کمیس اوږد جوړ دی زمونږ لنډ. معلومیږي دا چې تا ځان له 2 صادرې ساتلي. په دې منبر ته خطبه نشي ویلی چې څو پورې دې زما تسلي نه کوي. عمر فاروق وی زما زوی ته آواز کوي، زوی راغی ورته بچیه دا زما کمیس اوږد ولې جوړ شوی دی؟ وی پلاره یو صادر ستا خپلو یو ما تاله درکړی دی، نو ستا کمیس دې اوږد جوړ. غلام ته وی تسلي دې وشوه؟ ماله دې زوی خپل صادر را بخلی و. ویلا اوس وشوه، اوس وخېجه خطبه ویلی شي. عزیزه کم خلق چې ځان آزاد تصور کی داغي جرت او عزم بیادائی چې هغه د امیر المؤمنین ګریوان ته لاس اچوي او لاندې اسلام اسلام چغې مه وهه. اسلام چې مونږ څومره وشرمولو دومره په 200 کاله دورې حکومت کې پیرنګیانو نه وشرمول چې مونږ څومره وشرم. دې خوا وګورئ ابو بکر صدیق وفات کېږي، لور ته وصیت کوي چې زه اخري وخت خو زما په کور کې 15 څیزونه دي د حکومت او د بیت المال. 15 څیز، 2 جوړې جامې دي، یو د خامتا صادر دی، یو اوښه ده، یو د لرګي او لویه کاسه ده. دا څیزونه زما د مرګ نه وروسته فوراً 100 بیت المال کې داخل کا. وی پلاره ولې؟ وی بچیا د بیت المال شی هغه څوک استعمالولی شي چې څوک د قوم خدمت کوي. چې زه مړ شم او زما د قوم خدمت منقطع شي بیا د حکومت شی زما په کور کې وجود دا حرام دی. وبکئ د وفات نه بعد 15 واره څیزونه لور یوړه عمر فاروق ته داخل کړه. عمر فاروق و الله دې رحم وکړي په ابو بکر، داسې ګرانه پوړی کېښوه چې په دې به عمل سو. تاسو وګورئ په پاکستان کې کلوړه ده او قسمه ده پکې د اسلام چلي، کلوړه ده او قسمه. وزیران الیکشن ته ولاړ دي، الیکشن د وزیر ذاتي شی دی، نو په ذاتي شی کې دی د سرکار موټر ولې استعمالوي؟ ته خو منبري ځان له ګټې که نه، سبا به بیا پې وزیر کېږي. اوس بله خبره ده چې خړ سیلاب په کار دی او یې پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي مرګ مې لیده اشنا مې نه په خوله کاونه. پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي مرګ مې لیده اشنا مې نه په خوله کاونه. ما د دې قوم حال چې اوس بیا وکتو
نو دوی لخر سیلاب پکار دی لکه سیلاب چې راشي د لوټي او کاڼي داسې اغستې غړپ 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 په دې سمندر کې ټول ورغو. تاسو پوه شئ ته هغه وخت کې د سرکار شی استعمالولی شي چې ته د سرکار خدمت کې او د قوم او د ملک خدمت کې. نو نن د سرکار موټرې په ذاتي کارونو کې ولې استعمالیږي؟ تاسو خیال راغی وجه څه ده؟ حکومت خو اعلان وکړو چې پیسو دومره پیسو نه زیات به په الیکشن نه لګوي. عمل په خلک ولې نه کوي؟ عمل په ولې نه کوي؟ 15 لکه روپۍ چا وړي دي د ممبرانو کور ته چې دا 15 لکه واله او ما د پاره کېنه. ولې دې نه حکومت نه دی خبر؟ دا ورته پته نشته؟ دا ټول مشینرۍ ته پته نشته چې کروڑپتیان ولاړ دي او غریب له 15 لکه روپۍ کور ته وروړي چې ته ما د پاره کېنه. اوس چونکه هغه طرف ته سرمایدار دی څوک غږ نه. د دې داسې مثال دی لکه د غریب په واده کې چې ډزو شي په هغې داسې کیس رجسټر شي چې په کلونو د هغې غریب ځان نه خلاصي. په کلونو. ولې؟ وایي د پنډت نهرو وجلی په کلونو. او د سرمایدارو په بنگلو کې دا د اورېدو خبرې نه دي. دا د مانه د ملک ذمہوار سړی تپوس وکړي چې زه ورته په ګوته وښیم چې ته پکې ناست نه یې چې د پلاني خان په کور کې کلاشنکوفې چلی دي. هلته چونکې صاحبان ناست دي هلته ال سره وادي او د غریب کټوس کړی نه. زمونږ یو اشنا دی د هغه زوی شوی او چېرته یو ډزې کړی زوی وشو نو ډزې وکړو د ده لا خدای خونه خدای دې بنیاد وباسه نو زوی دې وشو نو ډز ته لکه یو ډزې کړی او تر ننه د هغه ځان نه خلاصي. وایي د ډز کړی. وایي په ایمان دا تاسو د دې کلو خلق او د انګا بنګا ناست یې 24 ګنټې غړمبار او غړزار نه دی په دې ملک کې. خو بس چې په چا باندې صاحبه ګوته کېښوی شه بیا یې ځان نه خلاصېږي او چې پکړی دې ور نه کړه په رڼا ورځ په خرو سورېږه خدا که څوک درته غږ نه. عزیزانو وجه څه ده چې ملک یو قانون وي او بیا د هغې خلاف ورزي ولې کېږي؟ ځکه عمر فاروق چې ووالی شو حضرت علی راغی ما له یو اس راکړئ زه یو حکیم راولم. اسې واغستو حکیم پسې لاړو. حکیم یې ځان پسې راسور کو چې نیمې لارې ته رالو. حکیم ته وایي چې موټر اس نه کوشه او بس خپل کلي ته. وی چې ولې؟ وی عمر وفات شو. وی دا خو دش بیابان دی تا ته چا ویلي چې وفات شو؟ ویل بس زه حکیم صاحب نور باس مه کوه خو عمر وفات. وی ما به پوهې. وی دا وګوره دا چیلی پردي بوټي خوري لګیا ده. عمر چې ژوندی و نو پردی چیلی پردی بوټی نه شو خوړی. تاسو خیال راغی؟ نو معلومیږي دا چې عمر وفات چې مدینې ته راورسېده نو عمر رښتیا وفات شوی. په چیلوی حکومت ولې و؟ ځکه چې عمر د خدای نه یریده. نو بني آدم خو څه کې چې چارپای هم ته یریده. چارپای. نن د دې خلقو پړه کې د خدای یره نشته. د دې اسلام چغې چې دي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. زباں پہ دین کا ہے غل پجب اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا. اور په سرونو کې د کفر بازارونه لګي دي. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. ودا غد رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې پترخونو کې به بوتان نیولیو او پیغمبر لبراله په ظاهر به دعوت اسلام کولا. دلته یو د بیډي منبرای ته ولاړو دا د چواړیانو جمعداران چې مال رااله ویجی د منبرای ته ولاړ دی مال څه کې منبري
ارور راته وی اسلام د پاره ولاړ دی اسلام ده. نو مال اسلام اوس وینو ته راغی اسلام د پاره. نو عزیزانو عرض مې داو چې کم قوم خدای پوی کړي نه ا بندل شي پوی د کم قوم ذهنیت چې غلامانه اسوک نشي دا غلام ذهنیت قوم ده دوی خان او نواب ته نشي ټینګي